دلته کې د استاد موبایل دا رنګان ته د سره پر جوړه غما تل ستا په دې کې کار نشته غلې دغه سیټ ته ودرېږه. سلامونه ټولو یاران دوستان ته، امید کوم چې زما غونډ یاران او مسافر به ښه. تاسو وایئ چې نن علي بای څنګه سر کې خوشحالي او د مشر دې په دې چټایي باندې کېنولې. نو نن د سریې ول راغلي زموږ په کور چې کوم لنټر دی په هغې د پاسه به د خیره سره انشاءالله تعالی چې نن سریه خورئ. خو سریه والت موږ ته ویل موږ خو راغلي ما ورته ویل تاسو ځان څه سریه راوړې ده که نه؟ هغه ویل بلکل هم نه ده راوړې. بس دوی دلته کې بره راښتي او د پلیشتک خورول یې په دې چجو باندې شروع کړله. چې ما ورته ویل یاره تاسو چې مې څکلې که نه؟ هغوی راته ویل موږ چې نه ده څکلې، بس چې مې ولخه په سور سره راویستله. خو په دې کې چې کوم دی دا یو شوګر فري و، هغه ما ته ویل چې یاره زه خو زما شوګر دی زه چې مې نه څکم. دوی ما ته ویل چې تاسو لاړ چې یاره ما لپاره بجلی سیستم برابر کړي، زموږ په علاقو کې بجلی لږه کمزورې ده. بس زه ډایرکټ لاړم او جنریټر مې راواغځو په منځ کې مې کېښوستو او د هغوی طرف ته روان شوم. ما ورته رنګ وکړو یاره ما د جنریټر صحیح ده؟ هغوی ویل بلکل صحیح ده. چې رالو دلته کې سریه را رسېدلې او ماشاءالله تقریبا 23-24 من سریه را رسېدلې وه او دلته کې هغوی نیغول شروع کړو. ما ته ویل د جنریټر دغه سیټ ته کېده چې به دې کټ کول وکړو. بیا ما ورته نور څوک راغلي که نه؟ نو چې دلته مې په لنټر د پاسه په شیټرینګ د پاسه وکتل نو علي رحمان استاد لګیا چې دلته کې به پلیشتک خوراوه. نو ما ورته ویل څنګه چې استادانو تاسو چې ناشته کړې؟ هغوی راته ویل مونږ کړې ده بلکل. ویل وروسته ته به ګورو. ما ورته ویل زه بلکل بېغمه شئ وروسته ته چې ګورو نو بس بیا به هغوی لاندې سیخان نیغول شروع کړي وو. تاسو ته خیال دی باریان یې راغیستي رقم مزېدار او شروع کړی. نور علي ورته هغه ځای کې مخامخ په اکرش باندې ناست و. بیا یې دلته کې لږ رنګان جوړول ځکه زموږ په کمرو په برنډه باندې بیمان دي نو په هغې کې به رنګان لګي. نو دې استاد دلته کې ما ته دا ته څه ویډیوګانې جوړې؟ بس ما ورته د یوټیوب چینل لپاره دلته کې سیخان کټ کول شروع کړل. تاسو لیدلی شئ چې ماشاءالله غټ ګلینډر او مخامخ یې ورته ښه مزېدار جنریټر لګولی دی. نو بس دلته کې بیا بره راخېجول شروع کړل ځکه چې دا به اوس بره خورئ ښه مزېدار او په ښکلې طریقې سره. ما ورته ویل زما د کار سره محنت وکړئ ځکه دا د مزدورۍ پیسې دي چې هسې په زول لاړې نه شي. هغه ما ته ویل روژانه بلکل بېغمه شه د خپل کار په شانته کې کار بدله کوم. ما ورته ویل بس بل صحیح ده بس کار راله وکړئ او ښه مزېدار. هغوی دلته کې شیونه شروع کړل او ماشاءالله دونه په ښکلې طریقې سره کار کوو چې والله زه د دوی د کار نه مطمئنه شومه ځکه چې ماشاءالله ډېر محنت کشه غونډه درې واړه د یو کورنۍ نه نو ډېر محنت یې کوو ډېر په ښکلې طریقې سره دوی لګیو. بس دلته کې جدي کله دغه بخه ما ورته ویل که څنګه چې د ناشتې به څه ټیم؟ هغوی ما ته ویل چې یاره تقریبا په 10 بجې به تاسو موږ له ناشته راوړئ. ما ورته ویل بلکل بېغمه شه تاسو وساتئ چې اوس کله وروسته به د ناشتې سره ګورو. هغوی راته ویل صحیح ده. بس سیخان اچول شروع کړل. تاسو لیدی شئ چې ماشاءالله په پلیشتک د پاسې سیخان کې چې د پلیشتک هم نه چودېږي او سیخان به م خورو. نو بس ما ورته ویل دغه شان رو کار کوي خو ګرمي هم د خیال کوي. ما ته وایي چې شربت مربت بوتل موتل پکاري ما ته وایي. بس هغوی راته ویل دغه شان د بوتل موتل د اواز پکې کله ناکله کوه. بس ما ورته ویل بلکل ټینشن ماله. بس په دوی باندې مې ښه ډېر بوتل څکلې او د هغې نه پس چې کوم د دوی سریاګانې تړل شروع کړل ځکه چې په دې کې اهمه خبره دا ده چې دوی به د سریاګانې تړي. زما ورونه مو سره بره لګیا زه زما وروره مو سره بره لګیا و نور علي مو سره لګیا. ماشاءالله ښه کافي سریه خوره کړه. تاسو لیدلی شئ چې ماشاءالله ډېره زیاته ګڼه راله او ډېره زیاته ښکلې په خوندور طریقې سره وکړه. ما ته ویل استاد چې دا سریه دې په څو کې خوره کړه؟ هغه ما ته ویل چې دا مې په 6 ست کې خوره کړله. نو ماشاءالله په 6 ست کې چې کومه سریه خوره چې هغه ډېره مزېداره. په دې ټیم کې دا ټیکهدار رالی چې دلته کې راوخت ما ته ویل سریه څنګه راله؟ مال بلکل مزېدار. که تاسو زموږ چېرته په چینل باندې نوی چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ، مخکې دوستانو سره شیر کړئ ځکه ستاسو د سپورټ نه بغیر زما هیڅ هم نه کېږي. چې ستاسو سپورټ وي نو زه به انشاءالله مخ په وړاندې زما ویډیوګانې ځي. دلته کې چې کله موږ هغوی لاړل سریه مکمل خوره کړه بس موږ دلته کې شروع وکړله هغې لم لاندې کاڼي ورکولو. تاسو لیدی شئ چې ماشاءالله الله پاک دې بد نظر نه ساتي خو ډېر ښکلی رالی. بیا خو زما دا ورور په خپل بجلو کار کې خپل 4-5 ملګري راوغوستل او دلته پکې د بجلو سامانونه خورول شروع کړل. نو تاسو لیدی شئ چې ماشاءالله زموږ د بجلو کار هم د خیره څه فاینل کېدو واله دی. په دې کې سریه هم خوره شوله نو ډېر زیات خوند یې راپرېښوست. انشاءالله سبا پکې د لنټر ورځ انشاءالله د لنټر ولاګ به هم اپلوډ کوو. خو تاسو په دې باندې مال سپورټ راکړئ، سبسکرایبر زر سره راکړئ یاره چې زموږ د چینل لازمي سبسکرایب کړئ. شاته چې کوم ډاګو په هغې کې کرکټ شروع چې ما یې د بره نه تماشا کوله. نو بس په دې ځای کې ما ویل چې یاره انشاءالله د لنټر ویډیو به جوړو هغه به هم درته اپلوډ کوو. خو دلته به زه خپل ولاګس ختم ملاویږو برا روان ولاګس کې. الله